السلام علیکم، تاسو ګورئ پی ټی وی پښتو خبرونه او زه ملیاس کاکړ. اډورد بزنس سکول د 440 لوستونکو ډلې د پاکستان د دورې پر مهال په جرنل هډ کوارټر کې له چیف اپ سره ولیدل. د هارډورد بزنس سکول ډلې د نه بیلابیلو هیوادونو استازیتوب کاوه. د هارډورد یونیورسيټي له لوستونکو سره آرمي چیف د غونډې پر مهال وسیمه ایزا امن او پیاوړتیا د پرواده ورکولو په دې لړ کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان په ارزښت وړ کردار باندې خبرې وکړې. له آرمي چیف سره د غونډې پر مهال ولوستونکو ډله د پاکستان د هڅو او د جمهوریت ارزښتونو د ساتلو په لړ کې د پخې ارادې او هڅو په اړه معلومات ورکول شو. په دې ناسته کې جنرال سید اسیم منیر د ساتندوی ستونزو تر لتیرولو د پاره د تعلیم او کارکتنې پر ارزښت باندې ټینګار وکړي. آرمي چیف د پاکستان پر غوړېدلو صلاحیتونو باندې په زړه پورې خبره وکړه او ګډون کوونکو ته د تجرباتو پر بنسټ د خپل رائے جوړولو وویل. د هارډورد یونیورسيټي لوستونکو په ارزښت ور سیشن کې پر خبرو او معلوماتو باندې له آرمي چیف څخه مننه وکړه. بین الاقوامي لوستونکو څرګنده کړه چې موږ د پاکستان له آرمي چیف سره په لیدلو په زړه پورې تجربه ترلاسه کړه او آرمي چیف موږ ته د پاکستان د ستونزو په اړه معلومات راکړل چې زموږ له هغه سره د پوښتنو او جوابونو اورېدلو په زړه پورې ناسته وسوه. د بین الاقوامي لوستونکو په ډله کې پاکستاني نژاد لوستونکو څرګنده کړه چې د دورې مرام په بین الاقوامي میډیا کې د پاکستان په اړه د ځینو بې ځایه خبرو سپیناوي وړاندې کول دي چې د باندې خلک په خپل د پاکستان په زړه پورې او ښه اړخ وویني او وروسته چې چیرې هم وي هلته د پاکستان استازیتوب د رښتونې خبرې تر خلکو پورې ورسوي. هغه وویل چې پاکستان ته راتګ یوه ښه تجربه وه چې یوازې په بار کې د اوسېدونکو پاکستاني نژاد ولوستونکو دپاره نه بلکې د نورو هیوادونو د لوستونکو دپاره هم په زړه پورې چاره وه. بین الاقوامي لوستونکو د امن د ودې او ساتنې په لړ کې د پاکستان هڅې وستایلې او د پاک آرمي بې مثاله قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي د ضلع کلا عبدالله د اوسیدونکو محمد اشرف دارودرمل په سرکاري خرڅ د هیواد د باندې د کولو اقامات جاری کړي. د بلوچستان حکومت بیان شاهدرین مطابق د محمد اشرف د مغزي د هډ علاج په تجویز کړل شوی هسپتال کې کیږي. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگټي د محکمې بلوچستان د هیواد د باندې د دارودرمل د لپاره ضروري کاروایی سمدستي د مکملولو هدایت وکړي. د محمد اشرف د دارودرمل په حکومت په بلوچستان کوي. چیرمن بی ای اس پی سېنیټر روبینه خالد د ضلع هب د پاره ورکل سوي د سټلایټ وین پرانیسي په دستور کې ګډون وکړي. سېنیټر روبینه خالد د لیډا افیس په هایته کینال لګولو په ضلع هب کې د نیالان د لګولو پرانسته وکړه. د سېنیټر روبینه خالد او سلاکار میر علي اسنزيري ته هب تپراتک باندې په جوړ پوری شراغله وویل سو. د بهار اس پی چیرپرسن روبینه خالد د لیډا کانفرنس د یوې غونډې مشري وکړه. په غونډه کې د صنعت سلاکار میر علي حسن زری د سند او بلوچستان ډایریکټر جنرالانو او د هب ډیپټي کمشنر ګډون درلودي. په غونډه کې وویل سو چې د بلوچستان په 340 تحصیلدار او 150 سب تحصیلونو کې د بي ار اس پی مرکزونه کار کوي. د نظامت تعلقات عامه بلوچستان تر انتظام لاندې یو مهمه د جاج غونډه د سکریټري اطلاعات عمران خان تر صدارت لاندې وسوه. په کوم کې چې ډي جی پی آر محمد نور کېتران نورو افسرانو ګډون درلودي. د غونډې مقصد ګوګل ورک سپیس استعمال او په محکمه کې د کاغذ په چپه کار ته وده ورکولو په اړه تفصیلي غور او فکر وکول. په غونډه کې د ګوګل ورک سپیس په بیلابیلو اړخونو خبرې وکول شوې او د دې لاندې د محکمې اطلاعات د پاره یو شمېر ګامونه عمل درآمد کړنلار تیار کړل شي. سکریټري اطلاعات عمران خان غونډې ته په وینا کول وویل چې د ګوګل ورک سپیس په سبب محکمه اطلاعات د بلوچستان لومړی محکمه جوړیږي کوم چې بغیر د کاغذ د نظام خواته لومړی ګام اخلي. په دې اکله د ګوګل ټیک ویل سره د روغي جوړی په یاداش باندې لاسلیک وسو. د غونډې په دوران کې دا خبره هم څرګنده شوه چې د محکمې د پاره تر اوسه پورې 10 ګوګل اکاونټس جوړ کړل شوي دي. د کوم لاندې د بزنس اکاونټس ویډیو کانفرنس چیټ میټ او نور اسانتیاوي ورکول کیږي. سکریټري اطلاعات ویل چې د ګوګل ورک سپیس بیلابیل فیچرز لیک ویډیو کانفرنسینګ لایو سټیټ او د دستاویزات لایو ایډیټینګ د هرې ورځې چارې موثره جوړولو لپاره استعمالیږي. هغه ویل چې د دې پروګرام له لارې به د محکمې ټولې څانګې په خپله وتړل شي او کوم ملکاران چې په بیلابیلو ضلعو کې کار کوي هغه د په دې نوي نظام لاندې د ډي جی پی آر سره وتړل شي. هغه زیاته کړه چې یو هفته وروسته به د دې منصوبې د پرمختګ بجاج اخیستل کیږي چې د موثره نظام یقیني کړل شي. په بلوچستان کې د سکول د باندې ماشومان د تعلیم او د هنر ورکولو میشن روان دی. اعزازي تکنیکی سلاکار فدرال بورډ انویسټمنټ سید پیروز عالم شاه او د یورپی یونین نماینده احتشام علي ویلي دي چې په بلوچستان کې د سکول د باندې ماشومان د تعلیم او هنري زده کړې میشن روان دی.
حکومت بلوچستان د ایکسلریټینګ پروګرام لاندې او 240 ماشومانو الکانو او انجونو خپل تعلیمي او تربیتي کورس مکمل کړي. ټول ماشومان ته د مفت تعلیم ورکول سي. د دې خیالاتو څرګندونه هغوی په ډایرکټوریټ سکول تر انتظام لاندې د یونیسیف او یورپی یونین تعاون په مرسته بلوچستان ایجوکیشن پروګرام ټول لاندې سوی ګریجویشن د سټډي ته وینا کولو پر وخت وکړه. په دا مال ډیپټي ایرانی کونسل جنرال سید مهدی شایپی د کوټي انلاین ضیا خان او نور هم موجود وو. په دا محل سید پیروز شاه عالم او احتشام عادل ویل چې بلوچستان د پاکستان 40% رقبه ده چې د آبادی یوازې 6% ده. په هر څلورو کې د 3 کسان په ډېر اړخیزه غربت کې ژوند تیروي. دلته مجموعي خواندګي 50% او میرمنو کې د شره د 20% څخه هم کمه ده. د ALP لاندې د سرکاري او شخصي سکولونو کمیونټي او د نوي مدارس مرکزونه قائم کړل شوي دي چیرې چې الکانو او انجونو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکول کیږي. د APL په 450 مرکزونو کې 413 پرایمري سلويشت مډل شامل دي کوم چې 14210 ماشومان پرایمري یو 122 ماشومان مډل کې تعلیم ترلاسه کوي. په جوب شیرانی کلا سیفلا کلا عبدالله پشین کوټه زیارت مسخیل لورلای دوکی کچی نصیرآباد جعفرآباد جلمکسی لسبیلا گوادر تربت پنجګور مستونګ نوشکی او کلات کې یونیسیف او یورپی یونین کار کوي. کال 2023 کې 219 لوستونکو الکانو او نجونو د تعلیم هنر تربیت مکمل کړی دی. او اوس پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک اجازه د خدای په امان.